صحابه کرام د هغې یو بل سره تعلق څنګه و؟ نبي صلی الله علیه وسلم چې کله مهاجرین مدینې ته لاړه هلته ولا ورورولي قایم کړه، داسې ورورولي ولا قایم کړه چې تاریخ ګواه دی د هغې، چې انصاري به راوله کېده مهاجر سره به خپله ځمکه نیمه کړه، نیمه ستا نیمه زما. دونه پورې څوک کولی شي د نبي وینا وکنه ادم د مخکې څه تعلق ساتي چې الله او رسول دومره محبوب یې بل هر څه قربانې. کم انصاري صحابي به چې دوه بیبیانې وي د مهاجر ته ویل چې زما به دې بیبیانو کې د کومه خوښې زه به هغه طلاق کم چې عدت یې تېر شه ته ورسره نکاح وکړه. دا څوک کولی شي؟ دا مظاهرت څوک کولی شي؟ ځکه خو هغه ریاست مدینه و چې په ټوله دنیا باندې بیا بادشاهي کوله، هغه د اخوت په بنیاد باندې داسې د اخوت مظاهره یې کړې وه. دونه دوستانو دونه تعلق د یو بل سره. امام بخاری الادب المفرد کې روایت نقل کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عمر بن الخطاب رضی الله عنهم دوستانه وکنه، دا خو یاران وکنه. نیو پیری وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ملاقات ته راغلی و. نو چې کله ابو بکر صدیق د عمر ته عنه کله ووته د کور نه، وی ابو بکر صدیق ویله چې په دې مخ د ځمکه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته ماته د عمر په شان ته بل خوږ سړی نشته دی. سبحان الله. بیا ویل یو خبره ده چې دا بچي ویل سړي ته قتل ګراني ویل یا د بچو نه علاوه په مخ د ځمکه باندې ماته د عمر په شان د بل سړی ګران څوک نشته دی. ځکه چې کله وفات شو عمر ځانه صحیح مسلم کې حدیث عبدالله ابن عباس وی عمر ځانه پروت دی، جنازه پراته ده، خلک را جمع شوي تیر چاپېره، دعا کوي د هغه دپاره. زما په دې اوږه باندې سوی لاس کېښوده، ما چې شاته وکتل څوک علي بن ابي طالب رضی الله عنه خطاب کوي د خلکو ته اورئ، وی امیر المؤمنین زما امید دی چې الله به دې د خپلو ملګرو سره یو ځای کوي، د خپلو دوه ملګرو سره الله ته یو ځای کړي. څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق. وی ولې؟ وی ځکه چې ما به د نبي نه چرته مه اورېدل نو ویل دا به ویل فعلت انا و ابو بکر و عمر، اکلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر. ما به چې چرته د نبي خبره اورېدل نو بل خبره به نه و، دقه به ویل چې ما ابو بکر او عمر دا کار وکړو، ما ابو بکر او عمر پلاني ځای ته تللي، بل خبره به نه وه. دې ته دوستانه ویلې کېږي، دې ته تعلقات ویلې کېږي.